السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته وګورئ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سیدالله حسن یم بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو په نوې ویډیو کې بیا هم تاسو ته دوه ډېر خوندور او زبردست نوي بایو راوړي دي. ستاسو د فیسبوک آی ډي د ښکلا لپاره ستاسو آی ډي به ورسره ډېره ښایسته ښکاري. نو زه ویډیو شروع کوم مخکې له دې چې ویډیو شروع کړم په خورا درنه هیله کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. که تر اوسه پورې تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو مهرباني وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او که تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره خواږه چې کوم د ګنټۍ نښه راځي په دې لازمي کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تاسو ته ټول نه اول در ورسیږي. نو ملګرو دغه دواړه بایو تاسو ته په ډسکرپشن کې لینک ده چې کله تاسو په هغه لینک کلیک وکړئ نو لاندې تاسو ته لینک راځي په لینک به کلیک وکړئ لاندې چې کله راشي سایټ راځي په سایټ کې به دوه بایو وي تاسو دواړه خپل موبایل ته کاپي کوئ بیا چې هر یو مو خوښ شي په خپل پروفایل یې ولګوئ. موږ تېرې ویډیوګانې هم اپلوډ کړې په هغو کې زیاتو کسانو ویلي وو چې موږ دغه لینک نشو کاپي کولی. تاسو صرف لینک مه کاپي کوئ کله چې د ویډیو په دغه ټایټل کلیک وکړئ لاندې تاسو ډسکرپشن راځي دلته تاسو ته لینک ښکاري په دغه لینک به کلیک وکړئ تاسو ته سایټ راځي په هغه سایټ کې به تاسو چې لږ ښکته یا پورته لاړ شئ هلته به تاسو ته دغه دواړه بایو راشي بایو باندې به لانګ پریس وکړئ هغه به سلیکټ کړئ او کاپي به کړئ خپل موبایل ته او برابر شي په فیسبوک کې په خپل پروفایل به یې ولګوئ. نو زه راځم بایو لګول طریقه هم تاسو ته په فیسبوک کې درښایم زیاتو ملګرو به زده هم ځکه دا ډېره اسانه طریقه ده خو بیا هم که چا زده نه وي خو بیا هم تاسو دغه طریقه زه درښایم. تاسو چې کله د خپل فیسبوک آی ډي پروفایل ته راشئ نو په اول سر کې که تاسو چېرته بایو ورسره زیات کړی په همدغه بایو باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په همدغه بایو باندې کلیک وکړ دلته ایډیټ بایو راځي په دغه ایډیټ بایو به کلیک وکړئ او دغه بایو به ترې ریموو کړئ ټول به کلیر کړئ. نو ما خو تیار زه اوس غواړم د بل ورسره پیسټ کړم دلته به دغه تاسو پیسټ کړئ. زه ګورم دا پیسټ کوم دا د ما پیسټ کړ او په دغه ځای ښکاري تاسو ته په دغه ځای کې به تاسو خپل یو څو خوربه نوم هم ورته لیکلی شئ که په پښتو وي که په انګلیسي وي خو صرف 4 خوربه فکر کوم یا 5 خوربه نوم لیکل کېږي زیات نه ځایږي ځکه بایو پوره دی. ما صرف ولیکل هاساند چې کله دا مو ولیکل بره سیو اپشن راځي په دغه به کلیک وکړئ نو دغه بایو به ستاسو د فیسبوک آی ډي لپاره سیو شي. ګورئ بایو سیو شو زه فیسبوک یو ځل ریفریش کوم زه راځم پروفایل ته چې بایو تاسو وینئ ملګرو چې بایو ورسره ایډیټ شو. او ملګرو که چېرته تاسو د خپل فیسبوک آی ډي سره مخکې بایو نه وي زیات کړی نو دلته به تاسو په دغه 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ نو کله مو چې دلته کلیک وکړئ دلته به تاسو د سر کپشن راځي ایډیټ پروفایل په دغه کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړئ اوس به تاسو ملګرو دلته بایو اپشن راځي دلته به تاسو ته بایو اپشن راشي ایډیټ به یې لیکلی په هغه چې کله کلیک وکړئ تاسو به خپل بایو ورسره ایډیټ کړئ. نو په دغه طریقه تاسو د خپل فیسبوک آی ډي سره بایو لګولی شئ. نو دواړه بایو چې هر یو تاسو هغه پرې لګولی شئ. نو ملګرو دا وه زموږ ویډیو په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي که مو چیرې ویډیو خوښ شي ویډیو ضرور لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره شریک کړئ. مننه ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.